خو تاسو افغانانو د خدای او د رسول خاطرو کې چې کله د کابل جلال آباد په لویه لاره باندې ډېر زیات احتیاط کوئ. دا اوس یو موټرسایکل د بار سر نه لوېدلی، دغه ویډیو کې به تاسو ته ښکاري او لاندې کس وګورئ، دغه کس ډېر زیات خوږ شوی دی. یو کس یې پاس په سړک په سر باندې ډېر سخت ټپي و او دا پېښه همداسې رامنځته شوې ده چې موټرسایکل ډېر تیز راغلی دی او دلته یو پایه ده، دغه پایه سره یې وهلی دی. نو په دې لارو چې راځئ ډېر زیات احتیاط کوئ، ځکه دا لارې ډېرې زیاتې سختې دي او د مرګ پکې بیخي ډېر زیات چانس دی په دغې لاره کې چې لږه بې احتیاطي دې وکړله نو مرګ 100% کې درته دی، ځکه دا لاره ډېره زیاته سخته ده. نو د ټولو هغه ډریورانو کاغه د موټرسایکل دي، کاغه د غټ ګاډي دي، کاغه د وړو ګاډي دي، د ټول نه دغه هیله په کلکه کېږي چې په دغه لارو ډېر زیات احتیاط کوئ.